محترم جوړ بخیر ډاکټر صاحب کوم نوري ډاکټر صاحب محترم د موږ غوا د غوی راغلی یو ښه ستن در سره یې چې ورته ولګوي صحیح ده ډاکټر صاحب محترم زه په انتظار یم درته خیر بشوش صاحب ډاکټر صاحب محترم کوم ستنې دې راوړي دي ستنې خو ډېر نسلونه موږ لرو پوه شوې خارجي دي ځینې خو دې هغه د لاس مېوه شرکت والا دي دې فرانسوي شته جرمني هم شته فرانسوي چې دي مونتپلیار دي او جرمني چې دي بیا هغه هولشټین دي دغه نسلونه دي دغه فرانسوي دي ګوره دغه کې خو دا فرانسوي دي ټول دا جینومیک دي د ډي ان اې په اساس ټاکل کېږي د ار ان اې ډېر بهترین نسلونه دي مونتپلیار خو دې غوا دپاره دا جرمني صحیح ده بس ډاکټر صاحب بالکل د جرمني ستن چې در په خپله خوښه ده صحیح ده کلمې په نوم باندې راځي جینومیک دي د ډي ان اې په اساس ټاکل کېږي د ار ان اې په اساس ټاکل کېږي ډېر بهترین نسلونه دي د شیدو کچه یې زیاته ده د پروټین کچه یې زیاته ده خصوصیات یې تر ټولو ستنو اوچت دي دغه ډېر بهترین نسل بس ډاکټر صاحب هغه ستنه خوښه ده بس بند دا خپل کوډ لري بارکوډ لري نمبر لري ټول حساب رجسټر دا ستن چې ده دا به د ځان سره وساتئ که پوه شوې ډاکټران ستنې درته لګوي موږ ستنه ورباندې بعضې ډاکټران ستنې لګوي موږ والا ستن چې دا خپل کوډ لري نمبر لري نام لري هر څه لري ټول حساب کې دا به د ځان سره وساتئ هر وخت دغه چې کوم ډاکټر ستن درته لګوي د لاس شرکت والا ستن نیچه ورناخله دغه ټي بي ورناخله د ځان سره یې ساته دغه ستا دغه د تاریخ مې درته لیکلی د غوايا نام د هر څه مې درته ذکر کړي دي دا رسید دی به ته د ځان سره وساتې دې کې هر څه ذکر شوي د لارس فنغار د شرکت د بور او د کارمندانو نه نړۍ مننه کوو واقعا چې دوی افغانستان ته خدمت کوي خیر ډاکټر صاحب محترم کامیاب اوسئ